ګرانو مینهوالو اورېدونکو، دا بیان به تاسو ته زما په چینل رابعه ناز کې ملاویږي. د باقي بیانونو اورېدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. جماعت دین اسلام عزت مندو مومنانو مسلمانانو رونو، دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو عاشقانو پتنگانو غلامانو، اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ مسر زمان کامل ایمان برخ نصیب کا. قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ فرمائی اعدلوا هو اقرب للتقوى. تاسو عدل کئی، انصاف کئی، دا عمل تقوی ته ډیر نږدې دی. تقوی پرهیزګارۍ ته ویلی شي. او پرهیز چې دی نو دا په بیماری کې د علاج نه زیات کار کوي. د پرهیز مبارک کې علما لیکي چې تقوا څه شي ته ویلی شي. یو څنګه لاره ده په هغې سړی روان یو د جامې چولې وي او د دې لارې یو طرف ته بل طرف ته ښې ګڼې غني وي غنې، او دی په دغه لار باندې په داسې اندازه کې روان وي چې دا غنې د ده په دې جامه کې وننخېلي او د ده دا جامې چې کومې دي په غنو کې ډېرې نه شي او ځان بچ ساتي او بچ روان وي. دې ته تقوا ویلی شي. ځان ساتل، پرهیزګاري کول. څنګه چې الله د نیکو اعمالو حکم کړی په هغې کې اجر دی، دغه رنګ د ګناه نه ساتلو باندې الله امر کړی په هغې کې اجر دی. یو سړی 5 وخته مونځ کوي، د الله امر دی، ثواب خو یې کېږي، خو بل طرف د دې د ګناه نه ځان نه بچ کوي نو دغه ځان له تاوان دی. بعضې ګناهونه داسې وي چې د هغې مخې ته نیک عمل څه طاقت نه لري، هغه نیک عمل د انسان ختموي. لکه بغض او کینه او حسد د انسان چې دی
دا د انسان په کردار او د انسان په ژوند ډېر خرابه سر غورځوي. عقاید و جهان فرمایي چې حسد د انسان دا د نیکۍ داسې سوځوي لکه اوس لرګي ته چې تیلې ورته کړي. نو د نیکو اعمالو د بچ کولو دپاره اهمه خبره چې ده نو هغه د ګناه نه ځان بچ کول دي. نو په بیمارۍ کې پرهیز ډېر لوی څیز دی. ښه دوا استعمالوه، خو ډاکټر ته دوی خوږونه به ځان ساتي او سړی خوږونه ځان نه ساتي او دې دوا استعمالي نقصان دی. بیماري به زور کوي. دغه رنګ د نیکو اعمالو سره سره د الله د نافرمانۍ نه او د ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. نو عدل چې دی د دې معنی د دې متضاد او د دې مقابل چې دی ضد چې دی ضد هغه بې انصافي د ظلم دی. د ظلم متضاد عدل دی او د عدل متضاد چې دی ظلم دی. په ملک باندې کافر بادشاه مقرر شو نو ملک سالمیت نه خرابېږي، نظام به روان وي. خو چې کله یو ظالم په ملک مقرر شي نو بیا بادشاهي په هغې کې امن او سکون نشي راتلی، بلکې هغه ریاست او هغه بادشاهي او هغه حکومت چې دی هغه به رست رد د ظلم او د ستم سره، د بربریت سره، د بېانصافۍ سره به د هغې سره مخ وي. او داسې وخت به راشي چې دغه ملک او دغه علاقه او دغه وطن چې دی دا به په عمل د سکون سره، په حواله د سکون او د ورورولۍ، د عدل او د انصاف سره به دا څیز به په دې ریاست کې پاتې نه شي. نو دا معاشره چې کومه ده په دغې حواله به د صفحستۍ نه ختمه شي. وجود به وي خو امن او سکون به نه وي. نو د دې وجې نه عدل پکار دی. د څلورو بیبیانو په حواله باندې الٰه العالمین فرمایي چې تاسو کله یریږئ چې د څلورو بیبیانو په منځ کې به عدل ونه کړی شئ، لکه کور ستا په دا یوه ښځه جوړېږي او که نه جوړېږي. خو چې کله عدل پیمال کېږي او عدل خرابېږي نو رب العزت ته فرمایي چې فواحدة ګورې بیا یوه بیبي ده، که ستا ژوند جوړېږي او که نه جوړېږي. الله خو بېنیاز بادشاه دی. را فرمایي زما ستا بچي نه دي پکار، زما عدل پکار دی. چې د ښځو تر منځ د عدل او انصاف نشي کولی نو که ستا بچي ډېر شي نو پرې باندې څه زما هغه قانون او زما هغه حکم چې کوم دی د هغې بازداري خو نه شوه. کم کور کې چې عدل نه وي هغه کور تباه کېږي. کومه معاشره کې چې عدل او انصاف نه وي هغه بادشاهي تباه کېږي. په کم ملک کې چې انصاف نه وي هغه ملک نه پاتې کېږي. او کېدای شي په هغې بدنصیبه کې مونږ هم یو چې مونږ خو نه انصاف وپېژندو نه مو عدل وپېژنده، بس د تورې شپې ژوند دی، که چا ګزار درکړو، که چا وویشتو، که چا د عزت لوټ که پته نه لګي. د ورځې غله جدا دي او د شپې غله جدا دي. هر سړی په حصول د زمانې کې اخته دی چې یاره دا دنیا زه په کومه طریقه باندې راخپله کړم. همدغه سوچ دی. په دې وجه باندې د انسان ژوند چې دی هغه د پریشانو سره مخ دی. سوار کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر القرون قرنی
زمانوں کی بہترین زمانہ حضور مبارک فرمائے دا زمانہ ثم الذین یلونہم بیا پدید پورے پیوز زمانہ حضور فرمائے دا دیر بہترین دا لگا چھے کم زمانہ دا حضور دا ناغیتا دا صحابہ دور ویلے شی ثم الذین یلونہم بیا پدغی پوری پیوز زمانہ شکم دن آغد تابعین دور دے ثم الذین یلونہم بیا پدی پس درہم دور دا تب تابعین دے علماء لکی قرن خلور سوکال دے یا بدری حصوں کی تقسیم شو یو دور دا صحابہ دویم دا تابعینو او دریم دا تب تابعینو یا مراد اول سلور سوکال دا حضور مبارک زمانی تنزدی دا دور دے ورپسی دویم دور دا 500 کالو نوالا تر 800 کالو پوری دے بیا دا 800 نوالا تر 200 کالو پوری دے تر 200 کالو پوری دا دور دے او کتا سو لگ پا تاریخ نظر ورواچو ہوئی نو دی دور کی سوارلسیم سوا کالا کمگو تا سو روانی 1441 ہجری دا اگا خدور ادوار خی زمانی زمونہ دا نن نسلویر دا برد 200 کال اولانی زمونہ رخصت شوی دی تر دغی زمانی پوری تر دغا وقت پوری خیر و خوشحالی وا حیام پا عروج وا انصافم پا عروج ایمانم پا عروج دا صداقت مثالم نو دا حیا مثالم نو دا ہمدردی مثالم نو دا روروالی مثالم نو دا مسلمانی مثالم نو بیا پا دیس 200 کال کی آغا خیر مونتا میلو نشی چکم خیر پا 200 کال کی دا قید و جہان دا صحابوں پا دا دور کی یو عظیم انسان تیر شوے دے کہ دا حقنم دے عمر بن عبدالعزیز سلام آئے دے جی عمر بن عبدالعزیز دا غنم دے جی دا مور دا طرفنا یعنی عمر بن عبدالعزیز دا مور دا طرفنا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فآباؤ اجداد کے پیدا شوے دے دا مور دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسیوہ دا اگی زنانا پا اولاد کی پیدا شوے وی چی مور خپلی لور تو ہوئے چی بچائش پدا او بدی پیو کی اوبو واشا ہوا چی دا سیر ندو سیر جوڑ شی بوری دایا ورکوٹے عمل دے ورکوٹے پیو کی اوبا اچول یعنی اوبا دا پیو پا قیمت خرسول لکه بعض دکانداران چې څلور سیره یا 15 سیره مساله راوړي نو پکې 1 کیلو مالګه ګډه کی څه شي ګډ کی په خبره خو به پوهیږئ نو دا مسالې قیمت 300 روپۍ دی او د مالګې سیر په څو دی خیر 10 روپۍ کې نه 15 روپۍ نشته په 10 روپۍ پوڼۍ ده جی بعضی دکاندار چی دا یو پوڑے پدی 5 پوڑوں کے گڑھ کی نو تو دا یو کلو مال کا شکم بدن ہوتا دا 1500 روپے خرچا کا دا شعیب علیہ السلام قوم پسط باشے ہو تا صدا پتشتا دی دا شعیب علیہ السلام قوم پسط باشے ہو پناپ پوتول کی پسودا کے بے کمی زیادے کو پمنا پوتول کی اور پسودا کی بے کمی زیادے کو
الہ العالمین فرمائش ہلاکت ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ہلاکت دے دا اگے خلقو دا پارا چاگئی شال کل سوداور کئی کاغا پتلوی کا پا پیمانوی. اکتال پیمانے تو وئی پاویزا پیجنے پیاویزا ربو پاویزا پایو پاویزا دا پیمانہ دا دا سے شرے جی یو لیٹر تیل دا سے شرے پیمانہ دا پا کلوگان خونہ کر سیگی دا پیمانہ دا. نو رب العزال فرمائی ہلاکت دے دا خلقو دا پارا کہ کل دا خلقو نا پا پیمانہ سیزو نا خیلی نو پورا خیلی ویزا کالوهم او وزنوهم یخسرون او چه کل پا پیمانہ سیزو ور کئی او تلیے نو رب العزال فرمائی بیا پاک نقصان کئی. قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. مولا کریم فرمائی تاسو کانٹا برابر ساتھی وزن برابر ساتھی ریدہ لگا بکینا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. مولا کریم فرمائی کانٹا او تل برابر ساتھی کمیز یاتے پکی مراولی کمیز یاتے پکی مراولی. موبائل گاڑی کیوا چوا سالا گاڑی جنوا لئی پدے ملک موبائل خبر خوب ہوئی گئی وہ تو موبائل وائی سکو تو موبائل وائی بگاڑو کے چکم تیل شولے کی گی پدی کی 100% تین سیدھی آگا اصلی جو 100% نقلی دی تو بتا سو پتہ کنا نہ پوئی گئے دغد مستاد مسلمانی میں یار دے چی 2 نمبر تیل انجن تمیلوشی انجن وگی چی 2 نمبر انسان خوراک لور کی قوائد زندگی بتبا کئی کبن تبا کئی. سرور کونین مدینی منوری جانان فرمائی من غش فلیس مما ساچی ملاوٹو کو سروری کونین فرمائی دا زماد امتو زماد ڈلنن دے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ پبارکی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زما پا اولاد کی بدویم عمر پیدا کی گی زما پا اولاد کی بدویم عمر پیدا کی گی خدا با پیدا سی دور کی پیدا کی گی چی دا مشرق نوالا تر مغرب پوری بدنیا دا ظلم نہ ڈکئی. اللہ اکبر. دنیا بد ظلم و دا ستم نہ ڈکئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کاش کمال اللہ تمرا عمر را کرے وے چی تر عمر صالح معاملی دلے وے. عمر بن عبدالعزیز تاریخ الخلفاء من اللٹول دے نماد عمر بن عبدالعزیز تاریخ راواب استلو پسن 60 ہجری کی یا 63 ہجری کی دے دا مصر پیو بازار حلوان کی پیدا شہری کلچ دے پزوانی رالو دزوانی نوڑانی قرآن مجید یاد کرلو کلچ
مدینی منوری د جانان غیږی لا مدینی منوری لرولې ګلو والد محترم دا غختل چې کسترګې د په کتاب باندې پرتی وي او د مدینی منوری د جانان د روضه انور نو ته فیض ملاویږي دومره نیاز دي نو ګلمو الله ولا دومره شته ورکړي دومره دولت الله ورکړو چې عمر بن عبدالعزیز په زندګۍ کې د نن جوړ سبا اچولې نو روزانه به نوې لباسو په مصر په شام علاقو کې به د ټولو نه بهترین خوشبو د په بدن باندې پرته وه په داسې انداز به ګرځېدو چې په کومه کوڅه به دی لاړ تر ډېرو کورونو به د خوشبو روانه وه زنانو به کور ته وي عمر بن عبدالعزیز په لاره تېر شو الله ولا جیب خائص ورکړو خو قربان د داسې خائص نشما عمر بن عبدالعزیز سر فرمائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پورز دا قیامت اللہ مانا تپوس کی جو عمر بن عبدالعزیز سدی روڑلی دی زبان مولا کریم اما پا زندگی کی یو لفظ دروغ ویلی ندی دایو نیکی میرا اوڑی دا ما پجون کی چرتا زوانی اللہ ورکڑے واد فیشن ڈر زیاد شوکیو تنگی تنگی جامی بے چھولی وی دا حسن دا وجنا حسن بے فزیات غلو آگی جامو بدد پا بدن کی پٹ جوڑو لی اللہ والوجود زوانی ورکڑے واد لیکن تاریخ پدی خبر گواہ دے کلچ دا مدینی منوری حاکم مقرر شروع گلنو مدینہ منور کی دے وکال حاکم دا مدینی منوری یعنی گورنر دا مدینی منوری پادشاہ دے وکال مدینہ منور کی حاکم پادشاہ دے دومرش دا اللہ ورکڑیو چی کلخ پلی گورنری سنبالو لالات للو پا دیر شو خانو بانے دا دا جامی کپڑے دا دا مالداری دا دا وجود ساز و سامان را روانو پا دیر شو خانو دا دا بدن ساز و سامان دا دا زندگی دا خوشحالی سیزون را روانو گلونو کلچ دور راگے مخی مروان بادشاہ مروان نرسل بیا ولید مدینی منوری حاکم مقرر شلو دا ولید نرسل بیا سلیمان مقرر شلو سلیمان نرسل عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مقرر شلو عجیب تاریخ دل لگے مورے گلنو عمر بن عبدالعزیز فرمائی مروان عبدالملک چیدہ مروان بچے دی عبدالملک داما پخبلو لاسونو لحد تکوز کرے دے کلچی دے ماں لحد تکوز کرلو او ماں دے دے کفن غو کے پرانستے نو مخدا کابین اوڑے دلو مخدا سی تور شویو چی دکتو قابل نو ما چی دے خور تصفارلو قبر بانی زلزل راگے سرد دیچ عبدالملک با دشبی بتاجد کی بلان آگا دشبی بتاجد کی بے لسی باری قرآن رستو تحجد کی بیجی لسی بار قرآن بے تحجد کی لسلو بہترین حافظ قرآن
قرآن لیکن دا دنیا محبت پی باندی دمر غالب شو چکل دیل حد کو زید ندد پا بادشاہی کی ظلم انتہا ترسید لو بچوی مزی چرچیوی دد مزی چرچیوی عمر بن عبدالعزیز فرمائی چی بیا کل ولید دد بشے بادشاہ مقرر شو غم بادشاہی تیرکا دما پوڑان دی مڑ شلو ما چی لحظ تک کسکڑلو ما دد کفن غٹی پرانسکی نو دد مخد کابینا اوڑی دلو مخدا سے تو روچ کتور تنارو بیاد سلیمان دور آگئے اغم باشائی تیر کڑلا اگا چی مالا حد کسکڑلو نزاگ مخم دکابین اوڑی دلو اللہ دی منگو تاسو دغی بد نصیبی نو ساتی آدھے گلنو رئی عمر بن عبدالعزیز کم کھین چی سلیمان بن عبدالملک دنیا نتللو یو خط پری خود وسیعت نام پری خود لا اگر چی داغ خپل رونمو حشام بن عبدالملکمو یزید بن عبدالملکمو کو سلیمان اپتا پڑھو کجی زمان رسول زمان پا وسیعت باندی خلیفہ مقرری کی کلچ دا عمر بن عبدالعزیز بن والد محترم وفاشلو عبدالملک دیر اغدلو دل اخپل بچی فاطمہ نام یوا پخپل پلار باندی دیر ازرانوا دا دنیا بہترین مقدس مکہ باندے بہترین کانی داغے پکالو کی لگی دلو مقدس مکہ باندے بہترین جامع داغی والچپلارم بادشاہی نکیم بادشاہی سبحان اللہ ورونم بادشاہی اور بیادہ دین رسط دری بادشاہان داگی پتون کی نورم راگلی دو وہ بادشاہان پر سلطنت کی شہزاد گئی پادشی وی عمر بن عبدالعزیز چی کلر آگئے دمشق بازار کی مومنان صحابہ کرام تابعین لا جمع شیوی دی عبدالملک دا سلیمان بن عبدالملک وصیت نامہ پڑھو شوا چھ زمان رستو دا دیر یا ست خلیفہ و بادشاہ چھ دے آغا عمر بن عبدالعزیز وی آغا عمر بن عبدالعزیز وی عمر بن عبدالعزیز ادرے دو بے ما سر صلاح ندہ شوی ما تدا بادشاہی منظور ندہ ما سر صلاح ندہ شوی زقوم نیم منتخب کرے زقبل قبلی بنو امیہ سرداران نیم منتخب کرے بدی بجرگہ کینی زمانہ تپوت نہ دے شوے زید خبر تا ذہنی طور تیار نیم یو دم دا دمشق بازار کے خلق قدر دل ویچ عمر بن عبدالعزیز داسی دمور بچے دشترے چستا مخالفتو کی لہذا دنن نبات زمون بادشاہ زمون خلیفہ عمر بن عبدالعزیز والا فرانس دا فرانس نراوالا تر استنبول پورے اور دا استنبول نراوالا تر کاشغر پورے دا دریو بریازم زمالک و بادشاہم دا بد ثابتون چه پا دی دریو بریازمو کی با یو قدم فضلم نشاخستے
انصاف خلاف نوچتی گی دنن بعد انصاف قائم شو اعلانوں کو کہ زما سمر جاگیر دے زما سمر دولت دے زما سمر اسن دی اگر ما ٹول بیت المال توقف کرل کور تراغے اللہ اکبر خپل بی بی کے لولا لگا توجہ بغواڑو وطیوی فاطمی بی بی وورا دیر عمر دی پمدو چرچو کی دیر گڑے دے مام دخبل زندگی نخو وقت ناغز دی خوشالی میں دیغز دی خیمزی چرچی مگڑی دی ننمادد جناب محمد رسول اللہ دا خلافت منصب میں لو شلو لہذا موت اقبل کی مشور کو کمزی چرچی غاری نزستا پا طبیعت بانی چلی گمزبدن نزاد کما طلاق بدل در کم پا کم طرف چیزی اقبل جنتی روا او کنما سر جنتی روی نگورے دنن بان جوڑی منم نکالے پترے منم نوکران منم درسنو نوکران زما استاد دی کور دی دا کم منصب چی ما سنبال کدا دی 300 کی داران دی 300 نوکران دی دنن بات بدما پا گورنر کی بن خادم وی نبزما 100 کی دار وی زکچ زما مرگ لوی 100 کی دار دے زما بل 100 کی دار تا ضرورت نشتا بس 100 وارا بختمو تیار ہے وی دیتا خود تیار ہے وی کم مالو دولت چی دپلانتا تا ملو شوی دے سمر کالی دی سمر دولت ندی یو جوڑا بغانا کی پریدی او دا طول مالو دولت بیت المال توقف کوئی گران کارنے دے استاخ وخد بی بی خوشحالی اخلی او کما سر یو جوڑا کی اسی گے کما دیخ وخدا آگے والا جواب ورک ویترنن تاریخ پوری دے دنیا خوشحالی وی زنن طول خوشحالی دا اللہ پا محبت کے قربانوں تمام دولتی روڑ بیت المال کی جمک ہاغ بدن چی دا غوخو پی انبار لگی دلو دا جامو پٹی بے پا بدن کی جوڑی شیوی دمرا خیست وجود اللہ ورکڑو چی صورت دا خلافت تیرشولی دا حقی دور تاریخ دالی کلی دی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی لگو رب کی دمرا کمزور شدو چی دا جامو دا ننبد دا پختی پشمار شمار لکی دلی یو پختی بی آزاد اخکارے دا آزاد اخکارے دا یو ربی جماعت لرا روان دے اقبل منصب لرا روان دے یو سپنگی رہ وزر پلا روان دے دی لازمی ولے دے مردن چکل فارغ شخلق عمر بن عبدالعزیز لرا گئے صاحب آئے دا بودا در سرستو کو چپلا روانو نو عمر بن عبدالعزیز ہوتے بچے دا حضر علیہ السلام او ما تیوی بچیا رستا کتو نراغلیم او خبردار چھے کم منصب دا صدیق اکبر نہ پاتے ہو کم منصب دا عمر فاروق نہ پاتے ہو
کم منصب دا عثمان غنی نہ پاتے ہو، کم منصب دا علی المرتضی نہ پاتے ہو، پا آگے منصبونو بانے زوال راگے او بشیا دا یو اہم ذمہ داری دا بہت سنبھالے، دا بہت سنبھالے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ کی ددیو لویا نامد گلنو دربار تا مل مر آگے وطوی عمر بن عبدالعزیز ما بیگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخوب کی اولی دلوم چی یو طرف تا صدیق اکبر ناس تو بل طرف تو عمر فاروق ناس تو مختولانوی پدے کی یو مجرم دا مدینی منوری دا جانان دربات دا سزا دا پار حاضر شو وی سروری کونین تاتوی عمر بن عبدالعزیز زمادہ دی دو یارانو پا قدم بانی قدم کی دا او دا منصب سنبھال کا دور دا خلافت سمرت ارشویلے دو کالا پینزم یاش بھی دو کالا دا منگل جی جوڑ 600 کالو شو 60-70 سالو شو 73 سال عمر بن عبدالعزیز وکالا پینزم یاش بھی حکومت کرے رہے داسی دور آگے چی دا فرانس دا بادشاہین آوالا دا استنبول تر ترکی پوری راشا دا ترکی نوالا تر کاشغر پوری چین پوری لانشا پدی دریو پر اعظموں کی داسی سوک لوچی چادکات خستے وے زکاة اخستو والا سوک لو زکاة زکاة اخستو والا نور سے چلو وجہ سوا آواز رانا گئے مالداری دمرا رالا دمرا لوی نظام اللہ جوڑ کرلو پنساب سر داسی نظام و داسی حکومت دری دلو گر چاپیر نختن رال بیت المال ڈک دے خزانی ڈکی دی خو بازی بازارون پاکی دیر زاری دی داغی بازارون مرمت پکار دے عمر بن عبدالعزیز واپسی جواب لیگی چکم بازارون امزار شوی دی دا بادل بانی مضبوط کئی اور اڈون ولپن صاحب بانی جوڑ کئی خارون پا عدالت بانی پا عدل آبادی گی او داغی لارے پین صاحب بانی جوڑی گی لارو کی انصاف قائم کہیں پلارو کی بازارونو کسو کی انصاف قائم کہیں او دا بازارونو باش آبادے چکم دینو دا پا عدل باندیو کہیں لخو حیران ماغت غڑی زڑی کوٹی چپکی بلس لستنی لگی دلی باران کی براثتی دی دشپی بخلقو کٹو نگر زولی دا آغ خلقو پا حیا پسیڑن شما دا آغ خلقو پا ہمدردی پسیڑن شم دا آغ خلقو پا محبت پسیڑن شم خدایا آغا در چرت لارا آغا مسلمانی شرط لارا آغا حقیقت شرط لارا معاشر والداسی یتیم شوا یا اللہ زوانانو بانگو تور سر کنڈی گی یا اللہ دیر وقت شوچی دا اسمکا کنڈ شوی دا اسمکا کنڈ شوا ریاست کنڈ شوا دریو بر اعظم بادشاہ دے داختر و رزرالا
کور ترانت سبال اختر دیں فاطمہ و فرمائی عمر بن عبدالعزیز سبال اختر دے خلق زال جامی واغستی زماد جامو پغاڑ یو یو جوڑ دا اگا ٹھول دا پیوندنو نڈک دا خیر دے دے بشول سبال یو جوڑ جوڑ جامی والا ٹھیک دے جی دوست چل بہو کم شہر للار وزیر خزانہ تکی ناست بلا خلیفہ نے جی امیر المومنین دے مزاحم داغا ناما مزاحم دے مزاحمہ سبال اختر لے زماد جامول دویم جوڑم نشتا زماد بچو اگر شکمی دی اغم شریدی لی دنو مالا دیو میاشتی تنخواہ مخ کے راکا مزاحم و تمخ راوالو وچے عمرہ خفنشی زتال دیو میاشتی تنخواہ نشم در کول مخ کی اللہ اکبر سبحان اللہ ہوا ایک اللہ زتال دیو میاشتی مخ کی تنخواہ نشم در کول یا بت مال علی کلی راکوی چیت بیو میاشت وندے نبی آباد یوم یاشتی ایڈوانس تنخواہ در کما او کنا تاثر دیویس یو سکنڈ اختیار نشتنو پردی خزان ماخلا کورتر آگے بیدی دوئی مخبگی گا شبالت اختر رضوا عمر بن عبدالعزیز مقبل ممبر نازے گرشا پیرن علاقین وزیران کرنے لار راغلی دی لوئے لوئے خلق راغلی دو عمر بن عبدالعزیز سر ملاوی پدی کی دا بچیران نوتو چھتا دی خلو بچو تو وقتو ناغت ازڑا محبت دا اولاد محبت پڑھ کے پروتو چسلی دل جامع رانا نوتو عمر بن عبدالعزیز چگے کیوی جڑل پجڑاش دغا خلقو عمر بن عبدالعزیز جڑل مشر بشیر آگیت الملک نامے پہ بانے دخبلا بوائداد نامے پہ بانے خوا بچے وطروڑا نش بابا ولی جاری نن خود ٹھولو نہ بہترین جامی منگا چھولی دی مومن فخر کو چاست اختر خو زمون دے زمون دے ولچ زمون والد محترم دا خزانی یو روپی خیانت کری ندا اصلی اختر خو زمون دے بابا تو ولی خفکی گی تو ولی پریشان مونگ لنن فخر پکار دے مونگ پہ دے لارو کسو کنن اسکی گڑی گرزو چیز مونگ والد محترم یو روپی دا بیت المال دا خزانی نند خراب کرے کورت چکل دیران نوت بچی وط دخبل زین پاسی دی بچی وط را پاسی دی سترگی اخکار کی دلی دخلیو دا پوزی نہیں لپٹی چاپی رکڑی وی ورطیل چی بچے عجیبہ غنتی انداز دے دانن سنگارن کے معاشرہ ملاوی گئی خلول مسادر تو کرے دے اے بابا خبرنشی بیگام روٹی نوا او نن داختر روز نن منکر ترکاری نشتر دے نمون خپلو کی صلاو کا چکور کی ترکاری نشتا بابا مونگ نن دا پیازو سر روٹی خوڑ لیدا داختر رز تو گورا ددریو باریازم و بادشاہ تو گورا او داغا پکار کی داختر بورن مالیم چولم لدا نگاری کی اور نبلی گی
بچوی د پیاز سره روټي خوړلې وا بابا مون پیاز وړلې او د پیاز بوی پتا بد لګي مونږ رسېد نو د خلینو تعالی بوی درشي رحمان بابا فرمای خدایا خدایا سشو هغه خلی خلق فظاهر و باطن نسبی ذلی خلقا اس خندہ آمدد خلق سرنشین جڑوی میں حق تلی خلقا گورنران خطن رولی گل خزانی ڈکی دی عمر بن عبدالعزیز فرمائی غریبانانو لے ورکی صاحب غریب نشتا چی زکاة والی عمر بن عبدالعزیز وہ حکم جاری کچی پچا قرضو ندی قرضو نولد بیت المال نخلاص کئی وی صاحب آغا کار مونگا کڑے دے وی چی کم زوانان بی نکاح دی دا گئی ودنم پی باندیو کئی صاحب آغا کار مونگا کڑے دے بیام خزانی ڈکی دی عمر بن عبدالعزیز اعلان قائم پدی درو بری آدم کی چی سمر خیر مسلم دیو غریبان آنی دا غی رزگار پی روان کئی یو سرے حکومت سمرہ دے مدہ سمرہ دا دو کال پینزو میاشتی نظام سنگش توے برابر شد پتہ کی دوران کی متوجہ سے کلش عمر بن عبدالعزیز بادشاہی سنبھال کرلا پتی دریو وارو بارے آدم کی دو یوشپن کی پگڑ بانی حملہ ندشوی پتی دریو وارو بارے آدم کی دو یوشپن کی پگڑ بانی حملہ ندشوی یوشپن کے ویزی عورت ناستو مما کتی چی دی طرف تا دما گڑی بل طرف تا دسن پگاڑ مریو لیو گاندی نمرا طاقتی نو چی دما پگڑوی حملہ کڑے مان چاہتا بوزو کچی داولی دشمنان دیو بلدستان گرزی دلی دی راتے وی دایو اثر دو عمر بن عبدالعزیز دا بادشاہی دے دایو اثر دو عمر بن عبدالعزیز دا بادشاہی دے ویسی دا چامور پپیو کی دا حرام والی پا وجہ بنا چاہی او غدر ابن یریگی اللہ داگی پولاد کی دا سی بچے پیدا کئی چی پتریو بریا دمک انصاف قائم وی زہر ورکڑے شیو دے پزارو بانی شید شیو عمر بن عبدالعزیز پزہرو شید شیو پزہرو متوجہ ہے وفات کے دنو بچی ور سر ناستو نو تپوسو کچی کور کی سمرہ پیسی دی بی بی وطوی یو روپے نشتا یو روپے نشتا یو بی خماسر دو روپے دی پر یو با مالا قبر لزے واخ لئی و پر یو برالا کفن واخ لئی تشلاش بچو دیوے بچو ماتا ستا عدل و انصاف پر خیدے دپسی رست رور مقرر شاہ شام بن عبدالملک داغا پا بادشاہی کی چکل آغا وفات کی دا داغا یو بچی تا لس دینار پہ میراث کی ملو شیو 10 لاکھ میراث یو بچی تا ملو شیو او دا عمر بن عبدالعزیز شکل وفات کی دا نو بچو سرے یو روپے نوا
خبره پوهیږئ تاریخ بیا دا ولیدل چې د حشام بن عبدالملک بشو په دمشق په کوڅو کې خیر غوښتو. الله اکبر. او د عمر بن عبدالعزیز په بچو الله داسې دوران راوسته چې روزانه به سل اوښان د خدای په لار کې خیرات کول. آی های معاشره دا نظام غواړي. معاشره دا په بیماری باندې پریوتو. حشام بن عبدالملک راغی چې د ضرور اور اندار ته وایي وی لوی لوی خلق د تپوس لرا روان دي. دا سویم دل چې زه راشم د عمر بن عبدالعزیز په غاړم دغه جامې دي چې د پاکي جامې خو ته واچوه. ته دومره بې احساسه دومره تا سره فکر نشته دی. د درو بر اعظم او بادشاہ ته وګوره هغه جامې په غاړه کې دي ته د جامې نه بلې لیواره کوشش وکوم کا خیری کوشش وکوم چې په دې ځلاغه به زنانه لګته چې په خبره پوي نشوي په دې خورا شلې وره د ځان لیکو چې چاته حل مو آیا د عمر بن عبدالعزیز دوی ما جوړن نشتا وہ بن جاڑی ایسا دوی ما جوڑن نشتا دے. کلچی دا دنیا نے سفر کولو وفاشل گلنو خپل رونا لحد تکو زبی. یو روایت کی راغلی دی رجع بن حیات دا وزیر اعظم دے اغوی ما لحد تکو زولو کلچی دا لحد دوران راگے دے ما گزبلون نرئی نرئی حوارالا دے ہوا دزا سر یو کاغذ راگستے پا ہوا کی ٹالی وہی کلے ہوا پدی طرف اڑی کلے پدی طرف اڑی ہوا دا کاغذ را روان کڑے دے دا کاغذ راگے دا عمر بن عبدالعزیز پسینے دا پاس پریوت اگچ ما کلوک باغیلی کلے شیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار. یو نورانی خطرہ کلے دا ہوا دا کم طرف نہ روڑم دا برا پی ڈالی کلے شیوی دی چو عمر بن عبدالعزیز پہ دنیا کی دا جہنم دا او نخلاش شلو پمکام عظام کی جالال خور خور دے مدینی تراشا دلت حالت نور نور دے مدینی تراشا پمکام عظام کی جالال خور خور دے مدینی کعبہ کی ڈالب بے کواس بزور زور دے مدینہ مقام معظم کی جلال خور خور دے
مدینے ددا حضور کلی روزی لارازا مدینہ کی ہر عاشق دیو بل رور رور دے قربان ربنو گرزی دلے دل تصور عالم دے ہر لار ہر کسین قربان ربان جنت نمخ وخ مدینہ دا دیکھ بلی عقیدین قربان ربنو نم جنت کی متصل پنجرے سرائے مائیں ددے دا حضور ددی جنگلین قربان ربان شفاعت پر امتی لواجبی گی دا امت عند نصیبین قربان ربنو مدینہ منور پنور معمور دا حضور دا نور جلوین قربان ربان محمد آمین پر قدستر گجاری ساد ہر کرشمین قربان ربان ومقام عظامہ کی جالال خور مدینہ کے دا حضور کلی روزی نازار دار مدینہ کی دا حضور کلی روزی نازار دار دا سے فی رنگ پا دعا دخپل مور نور دے مدینی آواز آنے گئے مدینی العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين